آیا ستاسو ویښتان هم د وخت نه مخکې روان دي او سپینېږي 13 کالو نه مخکې 15 کالو کې عمر کې یا د 20 کالو عمر کې؟ زه دا خو موږ ومنو چې هغه خلک چې هغه 40 کالو ته ورسیږي یا 50 کالو ته ورسیږي د هغه ویښتان عموما سپینېږي. خو که ستاسو هم چېرې د وخت نه مخکې ویښتان سپین شو او نور هم سپینېږي د 13 کالو عمر کې، د دې وجوهات څه کېدلی شي؟ اول خو راځئ وجه بیانوو. د دې ډېر وجوهات کېدلی شي. اول وجه چې کوم دی هغه دا هم کېدلی شي د دې چې کومه مین وجه دی هغه سټرس، هارمونل چینجز، موږ ډېر زیات پریشانۍ کې وو، ډپریشن کې وو او خفګان وي هر وخت. دې نه هم دا بیماري کېدلی شي چې ستاسو ویښته وخت نه مخکې سپین شي یا ګرې شي. دې نه بغیر دا وجه هم کېدلی شي چې تاسو ګولۍ خورئ یا میډیسن خورئ، داسې میډیسن چې هغه د غټو بیماریانو دپاره وي، هغه ډېر سخت وي. لکه ستاسو د زړه هارت ډیزیز شو یا معده هم خرابه دی، د هغه دپاره تاسو ریګولر او د عمر دپاره یو ګولۍ دي هغه خورئ. یا دې نه غټ غټ چې کوم ډیزیز دي، بیماریانې دي، د هغې دپاره ډاکټر تاسو داسې ګولۍ درکړي چې هغه تاسو خورئ او سپینېږي، خو چې هغه پرېږدئ هغه نه پس بیا هغه نورمل کنډیشن ته رسي. بله د دې مین وجه چې کوم دی هغه د سموکینګ. تاسو وګورئ چې کله دوه ورونه وي هغه چې کله په یو ځای راغونډ شي او چې کوم کشر ورور وي هغه اکثر تاسو به ډېر لیدلي وي چې د هغه ویښتان سپین شي او د مشر ورور سپین نه وي، هغه ځوان ښکاري. صرف دا وجه وي چې څوک سګرټ څکي، سموکینګ کوي، نو دا هم کېدلی شي چې د هغه ویښته هم سپین شي. او دې نه بغیر هم د دې ډېرې وجې دي چې ویښته هغه کنډیشن کې سپینېدلی شي. او بله وجه چې کومه ده جینیټیک هغه وجه وي چې ستاسو فیملي کې ستاسو والدین د هغه ویښتان که چېرته د وخت نه مخکې سپین شوي او دا تاسو کې هم راتللی شي، دې کنډیشن کې دا ویښتان واپس راتله یا واپس توریدل بالکل نه کېږي. دا د دې وجې دي. او دې نه بغیر هم د دې ډېرې وجې کېدلی شي چې ویښتان که تاسو چېرته نور ته ډایرکټ هره ورځ لګئ، نور ته کار کوئ او ستاسو سر باندې د نور هغه کومه شغلې دي هغه لګېږي، نو دې وجې هم دا بیماري کېدلی شي. اوس د دې نه د دې ټریټمنټ شته که نشته دنیا کې؟ آیا موږ دومره یو ټریټمنټ یا دومره څه شی وګورو چې دا ویښتان چې د کوم زموږ مخ نه وخت کې سپین شوي دي دا واپس راتللی شي که نه؟ امریکې کې 400 کسانو باندې دا ریسرچ شوی چې هغې ته یې پابه ورکړي وو. پابه مطلب پیرا امینو بنزویک اسید یې ورکړي وو. هغه چې کله دا میډیسن استعمالولو نو هغه شپږو میاشتو پورې هغه دا میډیسن چې کله یوز کړو نو هغه څه وشو، هغه نورمل کنډیشن ته په راتللي باندې شو. خو چې کله شپږو میاشتو نه پس هغې دا میډیکیشن یا دا ګولیانې پرېښودې نو هغه بیا د هغې چې کوم ویښتان وو هغه سپین شو. او هغه کوم خلک وو هغه ټول د 13 کالو نه عمر د هغې کم وو. دې نه بغیر کیلشیم پینټوتینیټ دي او میلیټین دي او ډېر داسې ټبلیټ دي چې هغه خلک ورکوي چې دې سره به خپل نورمل کنډیشن ته راشي. خو دا یوه واضحه خبره ده چې کلم کم ویښته چې کله سپین شو یا ګرینګ پکې وشو هغه ویښتو کې، میډیکل کې یا ډاکټرانو سره یا د میډیکل ساینسز کې د دې سیز هیڅ علاج هم نشته. خو یو سیز تاسو کولی شئ چې یو سړی دی دغه ورځې نه بلې ورځ ته ویښتان سپینېږي، هغه وایي چې د نور سپین نه شي، د کوم سپین دی هغه خیر دی، د هغه فیملي هیسټري هم نشته، مطلب جینیټیک هم نه دي، خاندان کې هم د چا داسې نشته، خو دې ته لګېدل دی. هغه دا کولی شي چې هغه خپل روټین چینج کړي. مطلب خوب کول د ورځ شپې تقریبا 8 غنټې خوب ډېر ضروري دی. زیاتې اوبه څښل که تاسو اوبه نه څښئ، زیاتو اوبه څښلو سره هم ستا دا کنډیشن چې کوم دی دا ودرېدلی شي. سختې کمې ګولۍ دي چې هغه ته خورې هغه هم لرې کړه. هغه هم ډېرې ګولۍ که ضروري نه وي درته هغه تاسې خورئ. ځینې خلک دي چې هغه د پین ریلیف دپاره وایي چې هره ورځ دغه سر خوږ ګولۍ چې څوک ورته د شنه پکټ ګولۍ وایي دا هره ورځ شروع وي او دا ګولیانې خوري، حالانکې دا ګولۍ خپله د ځانه نه مه استعمالوئ، د دې ډېر غلط اثرات په انسان باندې کېدلی شي. نو داسې میډیکیشن وي، ګولۍ وي یا داسې ستاسو روټین وي چې هره ورځ یا غمونه وي یا سټرس وي او تاسو هغې پسې سګرټ هم وڅښئ، دا د دې ډېر غټ وجوهات کېدلی شي چې ستاسو نور هم د ویښتان چې کوم دي دا سپین شي او دا ګرینګ طرف ته لاړ شي. د دې د ودرولې یوه وجه دی چې تاسو خپل روټین کې چینج راولئ. چېرته هم داسې خلکو سره مه کینئ چې هغه د غم او د دردونو د جګړې خبرې کوي. دا ډېر سټرس چې کله انسان باندې راشي دا دماغ ټول بدن کنټرول کوي. نو چې کله سټرس وي ستاسو به یو ځای هم ټیک نه وي، چې کله سټرس وي ستاسو به معده کار نه کوي، چې معده کار نه کوي تاسو چې څومره هم خوراک کوئ چې هغې نه بډۍ ته پروټین ځي نو هغه پروټین نه ځي، چې پروټین بډۍ ته نه ځي، صحیح انرژي بډۍ ته نه میلویږي، نو بیا دا څیزونه اکثر انسان کې راځي. او د دې چې کوم زبردست او ښه علاج دی میډیکل ساینسز کې د دې علاج نشته. تاسو ته ما وویل د دې چې کوم ښه علاج دی، ښه ټول نه زبردست علاج هغه دا دی چې څوک وسمه ورته ولګوي، کلر کړي هغه ویښته، دا ټول نه ښه علاج دی. که څوک تاسو ته وایي چې راشه زما کلینیک ته راشه، زما میډیکل سټور ته راشه او زما ګفټ سنټر ته راشه، ما سره د دې شمپوان شته، تیل شته، د دې بالکل علاج نشته دی. دا چې د ټولو په غوږونو کې وي د دې صرف او صرف چې کوم ښه علاج دی هغه کلرینګ کول دي. کلر کوئ اوسه پورې دې باندې چې څومره هم ساینټسټ دي هغې دې باندې یو علاج هم نه دی راوبسلی، نه د دې علاج زندګۍ کې او دنیا کې شته دی. مهرباني.